ویرې نه تیکه تیکه شوی وی. نو څنګه چې دا دین او دا کتاب انسان ته راغلی دی، نو انسان باید له ځانه سره فکر وکړي چې انساني ارزښتونه څنګه خوندي کړي. نو د لیکوال مسؤلیت هم همدا دی چې په خپلو لیکنو کې انساني او اسلامي ارزښتونه یا دیني ارزښتونه دا خوندي کړي، او دا لږ تر لږه په ځان باندې لازمه وګڼي چې زما مسؤلیت دا دی چې د یو چا اعتقادات مجروح نه کم، بلکې د یو چا اعتقاد ته د احترام په خاطر باندې دا کار وکم. ګاندي ته یو چا وویل چې ته خو په هندوستان کې پیدا شوی او بیا د دې هندي ټولنې د عقیدې پیرو سړی وی، خو لاړې بیا دنیا دې ولیده، اوس بیا راځي او هغه د خوسا عقیدې ته یا هغه فرسوده عقیدې ته چې اوس هم په غوا باور لري او غوا ته په ډېر لوړ مقام باندې قایل دي، اوس هم هماغسې ته د غوا ته په احترام او د یو معبود په شکل باندې ورته قایلې، لهذا ولې داسې کار کوې؟ خو هغه ورته ویل چې زه په دې پوهېږم چې غوا یو موجود دی او دا هېڅ شی هم نشي کولی، یو حیوان دی، کیدای شي چې د شودو او د دې په خاطر باندې سړی وساتي، تر دې زیات ورته قایل نه یم. خو څه شی چې ما دې ته ډېر مجبوروي هغه د هندي ټولنې هغه اعتقادات دي چې زه مجبور یم چې ورسره ومنم او یا زه ورته احترام وکم. نو چې هغه د یوې باطلې عقیدې څښتن دی او د دنیا فیلسوف دی او دا اوس په نړۍ کې د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي د لارې یو لوی پیرو دی چې د مارتین لوتر کینګ او یا مثلا د پاچا خان، د نیلسن منډیلا او د ګاندي زیات ذکر کیږي، یعنی د نړۍ داسې یو متفکر دی، یو لوی شخصیت دی، خو بیا هم هغه خپلې ټولنې هغه له کاره لوېدلې عقیدې ته هم دغه دی ژمن دی. نو موږ د خپلې عقیدې او د خپل دین چې زموږ دین او عقیده په ډېر لوړ ځای کې قرار لري، دین زموږ د ټولو مشکلاتو لپاره حل لارې راایستلي، یو آسماني کتاب زموږ په مخ کې پروت دی، ولې خپلو دیني ارزښتونو ته قایل نه شو؟ لیکوال باید دې برخې ته ډېر دغه وکړي، او که چېرته خدای ناخواسته زموږ ځینې لیکوال دغې برخې ته متوجه کېږي نه، هغه بیا د ولس د خوا نه ریجکټ کېږي، ځکه یا ردېږي، یا زموږ ټولنه چې ده دا اسلامي ټولنه ده. ښه، بل د لیکنې د ثبت له مخې د یوې ښې لیکنې ځانګړنې اخوا محتوا او اوس په ثبت کې راځو، یا چې هغه فورم یا چوکاټ کې راځو. لیکنه باید ساده او روانه وي. دغه د سادهګۍ او د روانۍ الفاظ ډېر زیات ذکر کیږي. د دې نه هدف دا نه دی چې په داسې الفاظو باندې لیکل شوي چې هغه الفاظ هم له کاره لوېدلي او د کوڅو الفاظ یې او څنګه او څنګه، نه، هماغه الفاظ چې زموږ ولس یې کاروي، هماغه ویونه چې زموږ ولس یې کاروي، خو د لیکوال هنر دا دی چې هماغه ساده الفاظ د هغوی په ژبه باندې داسې سره وپیي چې بیرته هغوی ته هم لوستل خوند ورکړي، نه چې په داسې شکل باندې چې هغوی ته هم هغه لیکوال یا د لیکوال لیکنه بې خونده ښکاره شي. بله ډیره مهمه خبره دا ده چې د کلام عفت او د فکر سوچوالی پکې په پام کې نیول شوی وي. ډېر کله موږ ځینې لیکنې ګورو چې هغه د کلام عفت پکې نه ساتل شوی، مثلا یو بل ته بد ارادې پکې ویل شوي، یو بل پکې سپک شوي، د یو چا توهین پکې شوی. هېڅ وخت باید موږ که هغه زموږ ادبي لیکنې دي که ژورنالیستیکي لیکنې دي، په دې کې باید موږ څوک توهین نه کړو. ژورنالیزم هم د یو چا شخصیت نه توهینوي، بلکې هر یو ناوړه عمل چې دی هغه د غندلو وړ بولي. نو لکه څنګه چې ژورنالیزم خپل اصول لري او دغه اصولو مطابق موږ لیکنې کوو او خلکو ته خپل پیغام ورسوو، همدارنګه لیکوالي هم د لیکوالۍ اخلاق
موږ ته دا اجازه نه راکوي چې زموږ کلام دی بې عفته وي، د فکر سوچوالی دې پکې نه نیول شوی، او د یو چا نه په تعصر باندې موږ دغسې یوه لیکنه وکړو چې یو څوک خوشحاله کړو، خو یو بسته قوم، یو ولس، یوه ډله، یو ټولۍ دا موږ خفه کړو. نو دا کار باید ونه کړو. بل مفهوم پکې په ښه شکل باندې بیان شوی وي چې کله موږ خپله لیکنه کوو د ځانه سره دا فکر وکړو چې دا موږ چاته کوو. دا لیکنه باید یو څوک اوري، کله چې څوک اوري خو په ما باندې قضاوت کوي که زما دا مفهوم ښه نه وړاندې شوی، خو دا بیا د همغه دغه په څیر دی، تولید په څیر دی زما چې په بازار کې دغه نه لري، اخیستونکي نه لري. بله خبره دا ده چې موږ کله د نورو له اثارو نه استفاده کوو، نو د نورو د اثارو نه استفاده باید ډیره په امانتدارۍ وشي. مثلا داسې ونه شي چې د یو چا پوره لیکنه موږ را اخلو او بیا پې خپل نوم ږدو. نه، دا امانت نه دی، دا خیانت دی. نو خپله لیکنه د ابهام او ابهاماتو نه خلاصول پکار دي، او کم فکر چې پکې ته وړاندې کې، ستا کم مفهوم دی، هغه په داسې الفاظو کې وړاندې کړه چې خلک پې پوه شي، د ابهام د وریځو نه یې وساتئ. بل دا ده چې دا صحافت هم ډېر ښکلی دغه دی. پرون زه په یو کتابتون کې ناست وم، هلته یو نوی کتاب چاپ شوی و، رښتیا چې ما ولیده، نو کتاب قیمت هم زیات و، نو او ښه تاریخي کتاب هم و. چې ما یې صحافت ولیده، قیمت یې ورته 1200 افغانۍ ایښی و. نو چې ما هغه صحافت ولیده، ما ولې بالکل دې باندې خو ارزي، ځکه دا کوم مصرف چې په دې کتاب باندې شوی دی او ډېر پنډ کتاب دی، مطالب هم ډېر دلچسپه دي، محتوا یې ډېره دغه ده، خو په اشکالو یا په فورم کې ښه صحافت هم راځي. د ښه صحافت یوه ګټه دا ده چې د ورایه چې یو سړی یو کتاب ګوري نو توجه جلبوي. بله ګټه یې دا ده که کتاب هر څومره لوستل کېږي، یو کس نه بل اخلي، هغه لولي، بل یې لولي، هغه دغه زر نه خرابېږي، د پاڼې کیفیت چې ښه د کاغذ هغه زر نه خرابېږي. بل دا ده چې که موږ خپل کتابونه په ښه صحافت باندې چاپ کړو، د دې معنا دا هم ده چې موږ د دې خپل کار سره مینه لرو. یعنی یوازې یو خپل فکر نه دی چې داسې مو لرې په یو ټوټه کې غوټه کوه چاته م ګزار که، نه، موږ د خپل فکر ته د ښه صحافت جامې اغوندو. کله چې خپل فکر ته موږ د ښه صحافت جامې واغوستې، هغه بارجامه م ورته ښه کړه، نو لوستونکی هم ښه ګڼي. که دا کتاب موږ په خپل شخصي لګښت باندې یا دا مقاله موږ په خپل شخصي لګښت باندې چاپ کړي هم وي، نو بیرته بازار هم لري، یو څوک یې اخلي. او زه خو د دې طرفدار یم چې موږ چې کوم کتابونه چاپو دا باید وړیا چاته ورنه کړو، ځکه وړیا کوم کتاب څوک ترلاسه کړي هغه لولي هم نه، خو که پیسې پې ورکړي وي قدرې م ورسره وي. بل دا دی چې که زموږ کتاب بازار ونه لري نو موږ ډېر باید خفه شو، ځکه د دې معنا دا ده چې یا زموږ خلک مطالعې ته وخت نه ورکوي، وزګار نه دي، دا کلتور عام نه دی، یا زموږ په خلکو کې لا هم بېسوادي په دې کچه ده چې د کتاب سره مینه نه لري. پرون زه یو لوی کتابتون ته ورغلم او خفه په دې شومه چې دغسې کتابتونونه چې سړی په بهر کې ګوري نو لسګونه خلک به پکې بوخت دي، څوک به په میز ته ناست دي، چوکۍ ته به ناست دي، په چوکۍ به میز ته ناست دي، مطالعه به کوي، څوک به په هغه مایکروفلم باندې کوي، چا سره به کتاب یې په یو څنډه کې به ناست دي، لسګونه خلک. مګر متاسفانه ما پرون ولیدل چې غیر د هماغه خپله دغه نه څښتن نه د دې کتابتون بل هېڅوک مې ونه لیده چې ګوندې هغه راغلی و دلته، هسې پکې څوک وګرځي، هم د سړي یو تمه پیدا شي چې راځه دومره څوک خو شته دی چې ادبي ټنیکه خبره دلته لږ زموږ اوربل دی. نو هغه د نه پوهېږم د چا شعر دی چې که پښتون خپل کړي کتاب نو جنګ ګټي جانانه. نو موږ باید کتاب خپل کړو، قلم خپل کړو. که کتاب او قلم خپل نه کړو نو په دې نه کېږي چې څو پورې به موږ غرونو ته ځو، څو پورې به په غرونو کې ګرځو.
او په تر څو پورې به په چل ول دا قدم اخلو، تر څو به په چل ول باندې قدم را سره ږدي، لاسونه به په دروغو په قسم را سره ږدي. نو موږ باید د رښتیاو میدان ته لاړ شو. او په دې 21مه پیړۍ کې چې د انټرنیټ پیړۍ ده، د کمپیوټر پیړۍ ده، او خپل پیغام موږ په څو دقیقو کې یا څو ثانیو کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسولی شو، نو په دې وخت کې باید د کتاب خپلوي وکړو، کتاب باید له ځانه لرې نه کړو. په هر صورت د لیکنښو او د پاراګرافونو او د جملو او د هغې ټولو اهتمام خو مخکې ذکر کړ چې موږ باید په دې باندې پوه اوسو چې څنګه لیکنه وکړو، لیکنښې پکې څنګه په پام کې ونیسو، جمله او پاراګراف پکې څنګه په پام کې ونیسو. نو دا خو هغه برخې وې چې موږ او تاسو مخکې ورباندې دغه وکړه، بحث وکړه. بیرته البته دغه ته راغلو. نو لہذا د یوې ښې لیکنې ځانګړنې د مفهوم او د چوکاټ له مخې بحث شوی. هیله ده چې په راتلونکو درسونو کې هم زموږ ملتیا وکوي او موږ یوازې پرې نه ږدئ. زموږ د دې درسونو یو هدف هم دا دی چې خلک ترې استفاده وکړي، او که چېرته ځینې پوښتنې راولاړېږي په یو شکل نه په یو شکل باندې سره په اړیکه کې شو او هغه پوښتنې حل کړو. نو تاسو لپاره د دې لیکنې وخت، د دې درس وخت هم همدومره و. په نورو درسونو کې مو ملتیا وکړئ او راسره اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.